بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. وبعد، د ملا د انقلابي کولو د ضرورت په موضوع کې نن د موږ او تاسو د درس څلورمه برخه ده. په دې برخه کې به نن په دې ټکي تمکیږو چې افغان ملا ته ولې تر نورو ملایانو د سیاسي کېدلو او انقلابي کېدلو ډیر ضرورت دی. په نورو مملکتو کې ملایان شته، په نورو برازمونو کې او نورو ولسونو کې ملایان شته. افغان ملا ولې باید تر نورو ډیر سیاسي، ډیر انقلابي او د ډیر وړتیاو خاوند وي؟ دغه ولې جواب لمغه او تاسو نه یو څه معلومات او مثالونه غواړي. د دې ولې جواب موږ او تاسو په دې ټکو کې پیدا کوو چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د ملا په خلاف دومره دښمنان راټول شوي نه دي لکه د افغان ملا په خلاف چې راټول شوي. دغسې ده که نه؟ په ټوله اسلامي نړۍ کې د ملا په خلاف باندې چا بین المللي عسکري تړون نه دی جوړ کړی، چا په لکونو فوزونه نه دی راجمع کړي، چا کشتۍ، سټلایټونه او سوپر پاور قوتونه دا نه دی راجمع کړي لکه څومره چې د افغان ملا په خلاف راجمع کړي. د افغان ملا په خلاف له اروپا فوزونه راغلي، له اسیا فوزونه راغلي، له استرالیا فوزونه راغلي، له امریکا فوزونه راغلي، له کاناډا فوزونه راغلي. د افغان ملا په خلاف خپل وسله په کار اچولې، خپل ادارې په کار اچولې، خپل میډیا په کار اچولې، خپل اقتصاد په کار اچولې، خپل تحقیقاتي څېړنیز مراکز یې د ملا د پیژندلو او د کمزوري کولو لپاره په کار اچولې، او افغان ملا په خلاف یې افغان ولس راپورته کړی دی. دښمن د افغان ملا په خلاف د افغانستان ولس راپورته کړی. نن د افغان ملا په خلاف چې څوک جنگي د اربکي په شکل، د پولیس په شکل، د اردو په شکل، د استخباراتو په شکل، د امنیت په شکل، په نورو مختلفو نومونو باندې، دا له جرمني او له فرانسې او له استرالیا او له امریکا او له کاناډا راغلي خلک نه دي. دا د دې ولس خپل خلک دي، خو یو چا بیلاری کړي، یو چا اهداف ورته غلط ورخودلی، یو چا غلطه تربیه ورکړي، یو چا غلط ذهني قناعتونه ورکړي، یو چا دی گمراه کړي، په باطل باندې قانع کړي، نو بیا دی د خپل ملا په خلاف راپورته شوی. وخت چې د مقاومت یا د مقابله هغه بل طرف ګوري او دغه حجم لویوالی، خطرناکتوب او د وسایلو ډیروالی، وفرت دا ګوري، نو دا څه تقاضا کوي؟ افغان ملا باید د مقابله همدومره وړتیا په ځان کې پیدا کړي. بل فرض که داسې وګڼو چې دومره وړتیا خو نشي پیدا کولی، یقیني ده چې نه شي پیدا کولی، کم تر کم اراده خو پیدا کړي. د تبلیغیانو خبره چې څوک نه ورسره وځي، هغه سره بیا په څه شي باندې جوړښت کوي؟ په اراده باندې جوړ جاړی کوي. اراده خو ته وکوه، نور کارونه خو له پاسه ټاکل شوي، تعین شوي. دا د موږ او تاسې ایمان ده چې هر څه په تقدیر کې وي. نو اراده خو باید دا ورسره پیدا شي چې زه باید د دغه مقابلې دپاره په ځان کې توانایي پیدا کړم. نو اوس دا یو ځواب خو وشو که نه، چې ولې باید افغان ملا د نورې نړۍ تر ملا ډیر د سیاسي کېدلو او د انقلابي کېدلو واقعي توانایي په ځان کې پیدا کړي. ولې پیدا کړي؟ ځکه چې د ده په خلاف چې کوم نړیوال تړون جوړ شوی، چې هغه هم عسکري تړون ده، هم اقتصادي تړون ده، هم سیاسي تړون ده، هم استخباراتي تړون ده، هم میډیایي تبلیغاتي تړون ده، دا د بل یو ملا په خلاف هم نه دی جوړ شوی. د نورو مملکتونو د ملا په خلاف به کېدی شي هغه خپل حاکم نظام یو څه د دښمنۍ تدابیر نیولې وي، خو ټوله دنیا راټوله شوې نه ده. دغه په خلاف دغه په کور کې سنگر نه دی جوړ کړی. د افغان ملا په کور کې خو د ټوله دنیا قوه او سنگر جوړ کړی ده. نو څنګه چې دښمن قوي ده او څومره چې تدابیر لوی دي، څومره چې عزایم خطرناک دي، څومره چې پروګرامونه هر اړخیز همه جانبه دي، دلته د دې ولس د احتوا کولو او د تسخیرولو لپاره همدومره باید ملا ورته بیدار وي
ملا باید ورته ډیر انقلابي وي، ملا باید ډیر ورته با درک او با احساس وي، ملا باید د خپل ټولنې د قیادت او د سمبالولو ښې وړتیاوې په ځان کې پیدا کړي، په دین باندې تر نورو ښه پوه شي، د دښمن له توطیو دسیسو باید تر نورو ښه خبر شي، ځکه چې له دې کور نیولی، د دې مسجد ورړنګ کړی، د دې مدرسه ور بمبار کړی، د دې نظام ورړنګ کړی، د دې په شریعت بندیز لګولی، د دې اخلاق ورته خلکو ته بد معرفي کړي دي، د له کوره شړلې ده، د دې نصاب ور تبديل کړی ده، د دې د ولس اجتماعي جوړښت ور تبديل کړی ده، چې اوس هم ملا ورته افغان ملا ورته نه راپورته کېږي او نه انقلابي کېږي، نو دا به مړ وي، مړ ژوندی به نه وي، چې کور دې درنه پردی شو، کار دې درنه پردی شو، نظام دې درنه پردی شو، فرهنګ دې درنه پردی شو، تعلیمي نصاب دې درنه پردی شو، اداره او سیاسي نظم و ضبط دې هم درنه پردی شو، بین المللي روابط دې هم درنه پردي شو، اقتصاد دې هم درنه پردی شو، فضا دې هم پردی تسخیر کړي، ځمکه دې هم پردی نیولې ده، احکام هم د بل چا عملي کیږي، سیادت علیا هم دلته د بل چا په واک کې ده، اوس هم ته نه ورته سیاسي کیږي، نه ورته انقلابي کیږي او ګوشه نشینۍ باندې اکتفا کوي، نو دا یو ډول مرګ دی، مرګ، ځکه مړیم څه نشي کولی، تم څه نشي کولی. نو د افغان ملا د انقلابي کېدلو ضرورت ځکه تر نورو ډیر ده چې دښمن یې ډیر لوی دی. دویم جانب یا دویم سبب چې ولې باید افغان ملا ډیر انقلابي شي هغه دا چې د نورو مملکتونو ملایانو چا یوازې مسجد سنبال کړی، د مسجد مسؤلیت خپل ګڼلی، بس له مسجد ته وراخوا د ده له څه سره کار نشته، چا یوازې خانقاه سنبال کړې ده، د خانقاه نه د باندې د چا سره کار نشته، وایي ایله دغه سنبال کړی شم، ایله د دې د مسؤلیت ځان خلاص کړ. یو چا یوازې تدریس په غاړه اخیستی ده، یو چا بیا یوازې تالیف او ترجمه او تحقیق او څېړنه او حاشیه لیکنه دا په غاړه اخیستی، په یو ځای کې ورته پوخ ناست ده، د نور دنیا نه منقطع ده. خو افغان ملا ډیر لوی کارونه یا ډیر لوی کارونه ته لاس اچولی ده. په دې معنا باندې ای افغان ملا ته د دې دعوادار یې چې د دې ولس د خلکو فکري سمبالونه دا هم ماته را په غاړه ده، ځکه ته نور څوک نه پرېږدې، ته د کمونیزم فکر دلته نه پرېږدې، ته د لیبرالیزم فکر دلته نه پرېږدې، ته د نشنلیزم فکر دلته نه پرېږدې، ته د دیموکراسي فکر دلته نه پرېږدې، ته د هندویزم فکر دلته نه پرېږدې، ته بله ګمراهي دلته نه پرېږدې، د دې ولس فکری آبیاری یا فکری خړوبونه یا د دوی د فکری ضرورتونو ته رسیدګي دا تا خپل هدف ګرځولی. دا پرون د تا ملا او د تا نظام یو اعلامیه صادره کړې که نه چې د دې ولس فکري پوهاوی دا د چا وظیفه ده؟ د ملا وظیفه ده. تاسو چا دا اعلامیه پرون لوستلی؟ وګورئ پرون اعلامیه صادره کړې ده امارت چې د دې ولس فکری پوهاوی دغسې د موږ وظیفه ده لکه څنګه چې له ده نه مسلحه دفاع د موږ وظیفه ده. نو دا یې د تا وظیفه ګڼلې ده. فکری جانب ته بل څوک ورکې نه پرېږدي، د بل چا فکر ته ګمراه وایي، د بل چا فکر ته کفر وایي، د بل چا فکر ته پردیتوب وایي، او دا د دعوا ده چې ولسه په فکري لحاظ تازه خړوبوم، تازه پالم، تازه ساتم، تازه کوم، تازه پوهوم، د تا اولاد زه په سمه لاره روانوم او سم تصور او عقیده او فکر دا ور معرفي کوم ورته. نه یوازې دا چې فکری جانب بلکې تا سیاسی جانب هم خپل ګڼلی ده او وایي چې حکومت بم درته زه جوړوم، والی بم زه درته ټاکم، امیر المؤمنین بم پکې دماوي، قانون بم پکې دماوي، اداره بم پکې دماوي. د دې ولس د تنظیمولو دپاره چې څومره سیاسي او اداري بندوبستونه دي او قالبونه دي د دې دعوادار ته یې که نه او که ته وایې چې زه یوازې ډزې کوم دا نور بیا ټول سیکولر او بدون خلکو ته پرېږدم، تاسو خو په هغې کې څوک نه پرېږدئ چې بل نه پرېږدئ نو خپله خو ځان ورته تیار کوي که نه. د تا د سیاسي کېدلو ضرورت او د تا د انقلابي کېدلو ضرورت ځکه ده چې د بل وطن ملا وایي زه مې یوازې خانقاه ساتم، بس
یا زه مې یوازې مدرسه ساتم. ته خو زه ټول ولس ساتم، زه نظام غواړم، زه حکومت ساتم، زه قانون جوړوم، زه ډیپلوماسي ساتم، زه د نړۍ سره روابط پالم، زه باید دلته خپل حاکم یم او حاکمیت باید د ما د دین وي دلته. دا خو د نورو مملکتونو ملایانو دا دعوه نه ده کړې کنه. که یې کړې ده بالفرض د اوس نه ده کړې، مخکې به یې درلوده. او بالفرض که اوس هم لري دا دعوه، نو د دې دعوی د تحقق لپاره ظرفیتونه ورسره نشته، امکانات ورسره نشته. ځکه بل مولا فوز نه لري ته فوز لري، بل مولا ټوپک نه لري ته ټوپک لري، بل مولا جبهه نه لري ته جبهه لري، بل مولا عسکري انقلابي تجربه نه لري ته عسکري انقلابي تجربه لري. د 40 کلو رئیس د نړیوالو دښمنانو په خلاف باندې جنگيږي. بل مولا پسې ولس نه دی ولاړ، یوازې یو څو مقتدیان یو څو مریدان پسې ولاړ دي. په تا پسې یو 15 میلیوني نفوس ولاړ ده. که ټول نه وي نو په یقیني ډول د نیمایي خو ولاړ ده. دغسې ده که نه؟ د دې ولس داسې وګڼو الله دې نه کوي، الله دې نه کوي چې دا نیم ولس د موږ له دښمن سره ولاړ ده یا بې طرفه ده. نو دا نیم خو یقیني په موږ پسې ولاړ ده. دا نیم یې څونه کېږي؟ دا 18 یا 13 میلیونه انسانان کېږي. ته 18 میلیونه انسانان په ځان پسې پوځیان او لښکر او دعاګویه پیروان لري. ته ګورې ورونه دا حقایق دي او که دا د تخیل نه جوړه شوې خبرې دي، حقایق دي چې ته 18 میلیونه پوځ لري، 18 میلیونه پیروان لري او بالفعل تا سره ولاړ دي د جنگ په ډګر کې. معنا دا چې ته له بل مولا ډېر فرق لري. بل مولا څوک یوازې مقتدیان لري، څوک یو څو مریدان لري، څوک یو څو شاګردان لري. په تا پسې ولس دی او د دې ولس سیاسي بندوبست او نظم و ضبط دا تا خپل کار ګڼلی ده. چې کار دې ګڼلی ده او د دې لپاره راپورته شوی او د دې لپاره قرباني ورکوي، د دې لپاره وژل کوي، د دې لپاره وژل کېږي، د دې لپاره پیسې او مال مصرفوي، ژوند مصرفوي، نو خو باید وړتیاوې ورته پیدا کړي. تا ته ای افغان مولا تر بل هر مولا د ډېر سیاسي کېدلو او انقلابي کېدلو ضرورت دی. دغسې ده که نه ده؟ بله خبره ورونو، منګه یوازې سیاسي جانب او فکری جانب نه بلکې فوزي جانب هم منګه غواړو سنبال کو. په دې معنی چې زه د جنگ ولرم، زه د جبهه ولرم، زه د ټانګ ولرم، زه د توپ ولرم، زه د طیاره ولرم، زه د مرمۍ ولرم، زه د فوزي صنعت ولرم، زه د تمویل ولرم، زه د بارود ولرم، د جنگ مهارتونه ولرم، زه د پوز او د فدایانو او د مجاهدینو تمرین ولرم. دا د دنیا په کم کونج کې مولا دا کار په غاړه اخیستی. هغه ځکه نه دا اخیستې چې وایي کوی نه شم. په تا کې یې څه ظرفیتونه او توانایي شته، ځکه د 40 کلو راهیسې ته دغه کوي. نه روسان در باندې خاط شو، نه امریکایان، نه وارسا تړون در باندې خاط شو، نه د ناټو تړون. د دې دواړو په مقابل کې په پایمردۍ او په استقامت باندې ودرېدې. خو اوس دغه عسکریت په همدغه ډول یو بې قالبه او غیر منضبط شکل باندې په مخ تللی شي او که دا سم پوز غواړي، سم تمرین غواړي، سم نصاب غواړي، سم ښودنه غواړي، سم په دوی کې اهلیتونه پیدا کول غواړي، دا یو منظم پوز غواړي. او که دغسې چې پیورهکه او تیراهکه، دا پیورهکه او تیراهکه دا د ډېرې محدودې مودې لپاره چلیږي. د اوږده جنگ دپاره او د یو ولس او د یو نظام او د یو حکومت دپاره عسکري جانب سنبالول، امنیتي جانب سنبالول، پوځي صنعت سنبالول، دا لوی مغز غواړي، لوی استعدادونه غواړي. ته چې یوه د ټیټي مرمۍ نشي جوړولی تر اوسه، معنا دا چې دا ټول هر څه کې ته بل چاته محتاج یې او دغه احتیاج چې ته له بیرونه پوره کوې، شرایط به د خلکو مني، غاړې به خلکو ته کږوي، فرمایشات به د خلکو مني چې د هر چا یې، دې کې هېڅ شک نشته چې ته به یې مني. ځکه به یې مني چې ته جنګ کوې، د جنګ دپاره مرمۍ نه لري، ته ډزې کوې، د ډزې دپاره توپک نه لري، توپک ته نشي جوړولی، دا بل څوک جوړوي، مرمۍ ته نشي جوړولی، بل څوک یې جوړوي، بارود ته نشي جوړولی، بل څوک یې جوړوي. چې له یو چا یې رااخلې، که له تور بازاره رااخلې، که له سپین بازاره رااخلې، که له زیړ بازاره رااخلې، خو چې له هر ځای رااخلې نو ته کور کې خو یې نه جوړوې که نه، دا خو له بل ځای راځي، له بل ځای را پیدا کوي. چې له بل ځای را پیدا کوي دا ټول په محتاجۍ ده.
او په محتاجۍ باندې نظامونه تر اخره نه چلیږي. تر یو وخت پورې به شریعت هم اجازه درکړي چې الضرورات تبيح المحظورات، خو د تل لپاره خو محظورات مباح نه وي کنه. هغه اباحت خو دا به لري کېږي چې کله انتفاع د ضرورت وشي. نو پوځي جانب هم ته سمبالول غواړي، هم د افرادي قوت په لحاظ یعنی د عسکرو، فوزیانو، جنرالانو، رتبو، مناصبو، او هم د وسایلو په لحاظ ټانک، توپ، بم، بارود، تخنیک، مخابره، پل، استحکام، مین وغیره، رادار، طیاره، هلیکاپټر. یا خو به دا نظام نه چلی، بس لاړ شو بیرته خپل مدرسې ته نه نوځه، خانقاه ته دې لاړ شه، یو څوک درته راتله اذکار او تسبیحات ورښیه، دمونه پرې ورچوه او بس نور غاړه به دې خلاصه وي. او چې وایي نه زه نظام چلوم او دنیا سره مې عسکري ډغره روانه ده، دغه بیا په مړو سترګو په خیراتونو راټولولو نه کېږي. د دې لپاره به په ځان کې وړتیاوې پیدا کوو، استعداد به پیدا کوو، علم به پیدا کوو. په دې به پوهېږو چې توپک څنګه جوړېږي، په دې به پوهېږو چې بارود څنګه جوړېږي، په دې به ځان پوهېږو چې مرمۍ څنګه جوړېږي، په دې به ځان پوهېږو چې زغرې څنګه جوړېږي، په دې به ځان پوهېږو چې دا سامان آلات ترمیمېږي څنګه. موږ ته خو چې توپک راوران شي بیا یې وغورځوو، ځکه چې د ترمیم لپاره نه خرات شته، نه خرادي شته، نه د پرزې جوړول شته. چې یوه پرزه هم راماته شي هغه ټول توپک وغورځوو. په داسې حال کې چې خلک د تیارو پرزې جوړوي ورچوي، بیا د موټرو د ماشین آلاتو پرزې جوړوي، نوې پرزه جوړه کړي، اوسپنه راواخلي خرادۍ ماشین ته یې ونیسي. خلک راکټونه جوړوي. تاسې ولې په دې ویډیوګانو کې د مجاهدینو د نورو مملکتو څه شی جوړوي؟ ټوپک جوړوي، میزایل جوړوي، ریموټ کنټرول شیان جوړوي. دا شکې او زیکویکونه په ریموټ کنټرول باندې له کوټې نه چلوي په موبایل باندې. معنا دا چې موږ تاسې ځکه ډېر انقلابي کېدلو ته ضرورت لرو چې موږ پوځي جانب هم سمبالول غواړو. دا خو موږ هغو جنرالانو ته نه ورپرېږدو که نه چې د روسیې تحصیل کرده دي، یا د امریکا تحصیل کرده دي، یا د ترکیې تحصیل کرده دي، یا د هندوستان یا د کوم بل مملکت. پردي جنرالان منئ؟ پوښتنه درنه کوم. پردي مشاورین او پردي موجهین دا منئ چې نه منئ؟ خپل ځان ورته جوړوي او که نه جوړوي. دا به نو څه معنی چې پردي منم نه خپل یې کوم نه؟ دا خو تباهي ده. پردي منم نه خپل پیپیږم نه خپل یې کوم نه. دې مسایلو دې ابعادو ته باید موږ او تاسې خپل عقل، شعور دا داسې په ژور ډول متوجه کړو ورته. نو بیا به په موږ کې همت را پیدا کېږي، ولوله به راکې را پیدا کېږي، یو احساس به راکې را پیدا کېږي چې زه څه خو باید وکوم، که نور هېڅ نه هغه عمومي تصور خو باید را سره پیدا شي د دې کار. موږ یوازې عسکري جانب او سیاسي جانب او فکري او یا عقایدي جانب دا نه دی سمبال کړی، یا یوازې د دې سمبالولو دعوادار نه یو، بلکې موږ اقتصادي جانب او د دې وطن خلکو ته د مړۍ پیدا کول، د ډوډۍ پیدا کول، د زراعت جوړول، د سړک جوړول، د قانونو راوستل، تجارت، داخلي تجارت، بین المللي تجارت، په نړۍ کې د تجارتي جهاتونو سره روابط جوړول، خپل متاع ځان خبرول، تیل څومره لرم، ګاز څومره لرم، وسپنه څومره لرم، مس څومره لرم. یو څوک له جرمني، له استرالیا، له امریکا، له فرانسې، له ایټالیا راځي، د تا په وطن کې د تا له نفتو، د تا له مسو، د تا له ګازو، د تا له لیتیم، د تا له نورو معادنو نه، له تیلو، له دیو نه خبر دی. ته یې په سر باندې ناست یې، ته خبر نه یې چې دا لاندې دي څه شی. په سر باندې ناست یې د خزانې، ور باندې خبر نه یې چې دا دي څه شی. دغه خپل متاع نه ځان خبرول چې څه لرو، د خپل شتمنیو نه ځان خبرول، او بیا د دغو شتمنیو د راویستلو، په کار اچولو، د دې ولس د اسعاد یا د دې ولس د آسوده کولو، هوسا کولو دپاره د هغو د استعمال، تر څو به دا ولس د غواو څپیا کې سوځوي. ولې ګاز نه لري؟ ګاز شته، خو د تا ولس او د تا میندې خویندې اوس هم په خپلو مبارکو لاسونو د غواو شیانو نه څپیا کې جوړوي او په هغې باندې بیا تا ته په باندې جواری او ډوډۍ پخوي. په داسې حال کې چې خلک برق لري، خلک تیل لري، خلک ګاز لري، په دې شیانو پاکیزه ژوند تېروي او د تا له خاورې نه یې وباسي، استخراجوي، په هغې باندې خپل ژوند تېروي. نو اقتصادي جانب هم موږ د دې ولس د یو امارت په حیث، د یو نظام په حیث، د یو ملا په حیث یا د ملایي فکر په حیث
دا موږ سمبالول غواړو که دا بل چاته پرېښه او یا د پرېښودو اراده ورته لرو بل چاته یې پرېږدئ روسان دې راشي بیا د استخراج کړي او هغه ډول د سمبال کړي چې څنګه دوی غواړي هندوان دې راشي استخراج دې کړي دغسې غواړئ امریکایان دې راشي چینایان دې راشي نور خلک دې راشي خپله دې راوباسي او خپله دې ویسي او ته دې ورباندې خبر هم نه یې او که وایي چې نه دا د ما ملکیت ده د ما د ولس ملکیت ده الله موږ ته راکړي دي چې موږ ورباندې نیکبخته شو موږ ورباندې هوسا شو دا به په چا راوباسو بیا به یې څنګه خرڅوو هغه ته به څه ورکوو موږ به ځان ته څه ساتو ولس ته به څه ترې نه رسوو نصابا ته به څه ذخیره کوو د سړک جوړول موږ ته را په غاړه دي د باغ او باغداري جوړول را په غاړه دي د اوبو جوړول او مهارول دا را په غاړه دي د مکتب او د ښار جوړول دا را په غاړه دي بې کوره خلکو ته کور پیدا کول او ځمکه پیدا کول دا را په غاړه دي صنعت را په غاړه ده تجارت را په غاړه ده استخراج د معادنو دا را په غاړه ده دا کم تر کمه په دې خو ځان پوه کړو چې دا دي څه شی او دا دي د چا دا د موږ دي که د بل چا که د موږ دي موږ ولې ترې ناخبره یو او تر څو خلک پې خبر یو موږ به ترې ناخبره یو نو په کار ده چې ته دې ورته ښه درک ولري ښه دې ورته انقلابي شي ښه دې ورته سیاسي شي ښه دې ورته په خپلو چارو باندې پوه شي ملا صاحب دا په سطحیت باندې نه سمبالیږي نه کېږي اوس راځو نتیجه ګیرۍ ته د دې درس هغه ده چې یا خو به موږ د نظام د جوړولو د شریعت د تطبیقولو د خاورې د آزادولو د ولس د سمبالولو او د اقتصادي او دینی او اخلاقی پرمختګ د تحقق لپاره په ځان کې وړتیاوې پیدا کوو او یا به هم د اسلام د بدنامۍ ذریعہ ګرځو څه به ګرځو یا به راځي دا کومې دعوې هم چې کړي دي دې ته به ځان برابرو دا له موږ د دې تقاضا کوي چې ځان په خبره سم پوه کړو په کار ځان سم پوه کړو او یا به نو بیا داسې وي چې د اسلام د بدنامولو پړه به موږ په غاړه باندې اخلو ځکه چې په هر شي کې اسلامي 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 بیا به هر شی سبا ورځ به خلک درته وایي خراب اسلامي دربدر اسلامي خاورې په سر اسلامي رشوت اسلامي غلا اسلامي اختطاف اسلامي بیا به د دنیا چې څومره فسادونه وي بس آخر کې به خلک درته اسلامي ټکی ورپسې پیوندوي ځکه چې تا د اسلامي ډیر ویلی ده خپل هر کار ته د اسلامي ویلی خو په اسلام برابر به نه وي راځئ هر څه په د خپل شریعت باندې برابر کړو یا به واقعا په ځان کې وړتیاوې پیدا کوو چې دا دومره لوی دعوه هم کړې او دا دومره لوی مجالات هم اشغال کړي دي د مدرسې راوتلی سي دنیا سره همغېږه ده اقتصاد خپل سمبالول غواړي عسکرت خپل سمبالول غواړي امنیت خپل سمبالول غواړي نظام خپل سمبالول غواړي اخلاق خپل سمبالول غواړي د ولس اجتماعي سیاسي قیادت په خپل سمبالول غواړي او په ټول نصاب کې یو کتاب په دغه موضوعګانو کې نشته ده په ټول نصاب کې د اول درجه نه تر تخصص فی الفقه والحديث پورې یو کتاب د خپل مملکت په اړه کې لا نشته یمغه تاسو په نصاب کې د اول درجه نه نیولې تر تخصص پر د افغانستان په اړه کې څو کتاب دي یو کتاب هم نشته یو مضمون شته پکې یو پاڼه په رسمي ډول شته چې د هغه کې به امتحان واخیستل شي او طالب ته په نمبر واخیستل شي پوښتنه او مساله ور سره وشي چې لکه درس د کړه کې د نس د کړه دا وطن باندې بیا ته سمبالای معنا دا چې موږ به د بدنامۍ سره مخ کیږو ځلن مثال درته وایم هغه دا چې یا خو به داسې وي راځي داسې ملایز دکو لکه د ایران ملایانو چې زده کړي و صحیح د شیعاګان به وي موږ ورسره په عقایدو کې اختلاف لرو په فقه کې به ورسره لرو د ژوند په ډېرو شیانو کې معیارونو کې به ورسره لرو خو واقعا د ملایي په نامه راپورته شوي و نره ملایي وکړه تر ننه پورې نظام چلی حکومت چلی فضای تسخیر سمندرونه خپل صنعت خپل ولسی ورپسې هر ورځ یې ملا تر پرونه خکېږي ټوله دنیا ورپسې راپورته شوې د طبیعت هم ورته نه ده خراب نره ملایي کوي یا راځئ نره ملایي وکوئ او یا به داسې وي چې بیا به د اسلام په نامه باندې موږ هر څه بدنامو لکه د ګمراه طایفې چې را پیدا شي یو څو ورځې اسلام ووایي زنده‌باد مرده‌باد دا شان ووایي لکه څه ننني ګمراه تنظیمونه او افکار او نظریات او یا څه پرونی د موږ تاسې جهادي ښه تنظیمونه چې ښه تنظیمونه وو خو نن د دښمن په صف کې ولاړ دي ځکه ځان یې بایلو ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك